السلام علیکم ګرانو دوستانو، موږ تاسو څنګه کولی شو چې په موبایل کې د پلی سټور آی ډي جوړه کړو او له هغه څخه کوم شی ډاونلوډ کړو یا کوم څه پرې جوړ کړو. نو راځئ ویډیو وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. او که څوک په یوټیوب چینل کې ویډیو ګوري نو د یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. او که څوک په فیسبوک پیج کې ویډیو ګوري نو پیج خامخا در سره لایک او فالو کړئ. نو ګوره ملګرو، زه لومړی خپل پلی سټور راخلاصوم. ګوره زما پلی سټور خو دا دی جوړ دی، خو ستاسو دا رقم نه دی. ګوره ملګرو، ستاسو ته سټپ په سټپ ټوله طریقه درښیم. ګوره ملګرو، تاسو چې پلی سټور راخلاص کړئ نو هغه داسې صفحه راوړي. بیا ولته تاسو ته ستاسو د موبایل لاک وغواړي نو تاسو هغه لاک ورکړئ. تاسو چې هر کوم قلف اچوئ نو هغه قلف ورکړئ. بیا په دغه کنټینیو اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په کنټینیو کلیک وکړ نو اوس ګوره ملګرو دغسې سیټینګ روان دی. بیا ملګرو ورته داسې یو صفحه راخلاصي. که تاسو د ځانه کوم جیمیل یو دغه لرئ زوړ آی ډي لرئ نو هغه دلته راخلاصه کړئ. بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ او که نه لرئ نو په دغه کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ چې نوی ځان ته جوړ کړئ. په دغه لوړ اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته به خپل نوم ورکړئ. ګوره ملګرو، زه یو نوم ورکوم اوس احمد. دلته به تخلص ورکړئ په د لاندې خانه کې لاسټ دی خان احمد خان. ګوره ملګرو، دلته به احمد ولیکئ، دلته بیا خان ورته ولیکئ. نو بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو، دا یو اوس سیټینګ روان دی. دلته به هغه خپل د زېږېدو نیټه ورکړئ چې د دغو نه کډو یاست. نو ګوره ملګرو، زه 1995 کوم. دلته ورځو ته انتخابوم او دلته هم میاشت. په دې ځای کې به ملګرو ګورئ تاسو په دغه میل اپشن باندې کلیک وکړئ. دا باندې د زنانه دپاره، دا میل د نر دپاره، بیا په دغه ټیک مارک. نو بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. ګوره ملګرو، بیا به دلته تاسو داسې یو صفحه راخلاصه شي. دلته تاسو یو ادرس ورکړئ. ګوره ما خپل د ځانه یو دغه ورته جوړ کړئ چې بیا ستاسو څخه هېڅکله هم نه هېرېږي. احمد ډاټ خان 1100 دا ملګرو ما احمد ډاټ خان 1100@gmail.com. ګوره ملګرو، تاسو به داسې یو جیمیل جوړوئ چې په هغه باندې بل هېڅ یو دانه نه وي جوړ سوی. که پر جوړ سوی وي نو هغه نه صحیح کوي دې باندې ملګرو. بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، دا وایي چې نه صحیح کېږي. د دې لپاره باید بل شی وکړو احمد خان. ګوره ملګرو، په اتیر باندې بل جوړ سوی هغه نه ولي. احمد خان احمد خان 1100. ګوره ملګرو، اوس ما دغه ورته ولیکئ. بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دا هم نه مني ملګرو. ګوره ملګرو، دا دی ما اوس بل ور واچوئ. دا به وګورو چې دا څنګه دی. بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، دا هم ونه مني. ګوره ملګرو، اوس دا دی ما بل جیمیل ادرس ورکړئ. دا به وګورو دا څنګه دی. بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دا دی دا ومنئ ملګرو. نو بیا به دلته تاسو یو پاسورډ ورکړئ چې هغه ډېر ډبل پاسورډ وي. هره کم توري پکښې وکاروئ. ګوره غټه انګلیسي، نور داسې توري چې بیا داسې در څخه هېرېږي نه ښه ډبل دغه ورکړئ پاسورډ. نو زه ملګرو دلته پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو، دا دی ما پاسورډ ورکړئ. بیا به په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک ورکړئ. دلته تاسو ته یو بله صفحه راخلاصوي. که تاسو یو شمېره لرئ انلاین شمېره چې دلته ورکړئ هم ډېر ښه دی. بیا که ستاسو څخه دا جیمیل ادرس یا خراب شي یا پاسورډ درڅخه هېر شي بیا بېرته په هغه شمېره باندې خلاصولی شئ. خو زما سره فلحاله شمېره نشته. په دغه سکیپ اپشن باندې کلیک کوم. دا دی زموږ سره دغه جیمیل جوړ شو. احمد خان په نامه دی او دغه یې ادرس دی اسدالله.topash.gmail.com. نو بیا په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. دا به کښته کړئ. بیا د اګرې باندې کلیک وکړئ.
نو دا د ملګرو سټینګ خلاص و دا پلی سټور آی ډي مکمله سټیپ په سټیپ جوړه شول. نو دا نننۍ خوندوره ښایسته ویډیو که ویډیو خوښه شوې نو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او ویډیو در سره لایک چې موږ ته پته ولګېږي چې تاسو دا ویډیو کتلې ده او که نه.